څنګ ته مې دا ځل ادریس ځواک ناست دی. زه چې لتا وروسته هم ستا غمونه ساتم زړه کې خوشحاله ناشې پښتانه په کور کې سپی هم ساتي آیا په دې رنډې خانه زړه کې به خدای هم ساتي. په دې دریو کې کوم یو په ښه ترنم کې ډېر ښه رول ادا کوي چې انتخاب ښه وکړي که طرز ورته ښه را جوړ کړي که یا غږ ښه ولري؟ نو دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یلما یار په پښتو بیل که اشنا اشنا نادانا نادانا اشنا جګ شلاس دې راکا اے د ملک زوی ځان ته هندوې ګاډه وینا اشنا اشنا نادانا نادانا اشنا جګ شلاس دې راکا. خوست له یو وخت کې تللي وو نو اخوانه چې په لاره باندې راتللي وو هلته ترنم یې وکړلې نو د موبایل د ټیپ سره زما موبایل ریکا بلوتوت و په ټوله لار باندې د اخوانه ما خپلې ترنم یې اورېدې ملګري مې پې ښه قید کړي سیده وایي غزله که بدله څه ارشاد کان د خټکو سره ناست یې او دکۍ دې در خبره ده که نه ده دکۍ دې در خبره ده که نه ده چې زمونږ غوندې لوچکو سره ډېرې سختۍ راشي خو والله کې اساني یا مختمه دعاوې د عادي ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي. ما ډېره اوري شاده وه علمدار ډېر اوري ما خپله ډېر اوري سټه مې ووته دلته. ته مخړه وي په ټوکو په رښتیا نه پر عوامو وژنې جان په ناروا نه کومه ورځ به د خدای راولي په مخه په هندو به سلام وکړم په تا نه ته راغلې وې خو زه دې خبر نه کړم ته راغلې وې خو زه دې خبر نه کړم هو د خدای مهرباني وه خو په ما نه. سلامونه د پامیر ټي وي درنو لیدونکو هیله لرم چې ښه به اوسئ او د صحت په جامو کې بنغښتې وئ. درنو لیدونکو یو ځل بیا د یوې خوندورې او ادبي پرکې په خپرونې سره تاسې ته د پامیر ټي وي په سکرین حاضر یم. نو څنګ ته مې دا ځل ادریس ځواک ناست دی او ادریس ځواک هغه څوک دی چې له غږ او له څېرې سره به هغه ملګري چې مونږ ګوري باوریم ټول به ورسره اشنا یي. دا چې ځواک ډېره موده د سکرین په پرده نه و یو څه لرې و او نوي ترنمونه نوي زمزمې هغه به ملګرو ډېر نه یې اورېدلي. خوشبختانه نن را سره څنګ کې ناست دی له ځواک نه به د ده په ملکوتي غږ باندې خوندورې زمزمې اورو ترنم به ورنه اورو د سره به کیسې کوو. تاسې را سره خپرونه کې تر پایې پاتې شئ او باوري یم چې د دغه خوندورې خپرونې څخه به تاسې خوند واخلئ. نو ځواک صاحب په پیل کې خو تاسې ته ستړي مشي وایم په خیر راشئ. له تاسو مننه شاداب صاحب خوشحاله اوسئ. ستاسې د صفحې او ستاسو د چینل ټولو لیدونکو او کتونکو ته او خصوصا د ترنم مینوالو ته ډېر ډېر سلامونه او درناوی. خدای دې وکړي چې ټول به روغ روغ اوسي او تا نه هم مننه چې ستا په دغه صفحه باندې زموږ غږ د ټولو ملګرو مخې ته ږدې خوشحاله اوسي. ډېره مننه ځواک صاحب او څنګه ژوند زندګي دې څنګه روانه ده؟ الحمدلله ډېره ښه په مزو کې ده شکر دی. نو کیسې به هم کوو خو په پیل کې دغه ملګري به وایي چې دغه ځواک هم ډېر وخت نه دی اورېدلی اول به په یو ترنم واورو ستا په غږ باندې ورپېرزو به په سترګو د رحمان الله ریحان یو غزل دی خواري پې کومه نو خدای دې وکړي چې هغه د ترنم حق ادا کړمه. بس په مینه غوږ وږي ما هم ساتي په زړه کې تا هم ساتي دې هم ساتي ما هم ساتي په زړه کې تا هم ساتي دې هم ساتي آیا په دې رنډې خانه زړه کې به خدای هم ساتي آیا په دې رنډې خانه زړه کې به خدای هم ساتي ما هم ساتي په زړه کې تا هم ساتي دې هم ساتي آیا په دې رنډې خانه زړه کې به خدای هم ساتي. شعر دی چې
والمان تقاضا درغیدو هم کوي والمان تقاضا درغیدو هم کوي او پوگدو سترگو دانا وانا پیکے ہم ساتھی او پوگدو سترگو دانا دانا پیکے ہم ساتھی آیا پدی رنڈی خانہ زڑکی بخودے ہم ساتھی پلار میں رٹی مور میں پلو کی پوٹوی لپلارا پلار میں رٹی مور میں پلو کی پوٹوی لپلارا ما ہم دغا مینا ہم دا غصہ ژوندے ہم ساتھی آیا پدی رنڈی خانہ زڑکی بخودے ہم ساتھی زچی لتا ورستا هم ستا غمون ساتم زړکی زچی لتا ورستا هم ستا غمون ساتم زړکی خوشحال ناشی پختانا پکور کس پہ ہم ساتھی آیا پدی رنڈی خانہ زڑکی بخودے ہم ساتھی آیا پدی رنڈی خانہ زڑکی بخودے ہم ساتھی نو خودداری نرال سر وہی لگیا دے او قرضدار را لور وہی لگیا دے ید مورنو میں پجڑا دخلی نخیجی چوک ظالم چرتنو کرو وہی لگیا دے او پسپین مخ باندی خالو ندرنجوگ دی زان پخپلا پ نظر وہی لگیا دے ید مرغید بچو چغی تراخی جی برغر کی چوک نختر وہی لگیا دے او معشوم زوی میں ہم زما تکلیف میں حسوسا کا پتندرالا چادر وہی لگیا دے ستاج استاد بنو مختولاڑ دے پیوازی سر لکھ کر وہی لگیا دے او دمورنو میں پجڑا دخلی نخیجی نو چوک ظالم چرت نوکر وہی لگیا دے چی دمرا چارے پا مخوڑی ریحان غم کوا چی دمرا چارے پا مخوڑی ریحان غم کوا خدے چی خپل سم خلق ساتھی مالی ونے ہم ساتھی آیا پدی رنڈی خانہ زڑکی بخودے ہم ساتھی آیا پدی رنڈی خانہ زڑکی بخودے ہم ساتھی هاي 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 ډیر خو نو زواګه غزنګول به داسې نو علمداره بالکل صحیح ده. زه به د دې ترنم نه وروسته فقط دې ترنم ته په نظر کې د ډاکټر صاحب درمل دغه دوه بیتونه کېږدم چې بل هر یو رنګ یې د جبین توهین دی بل هر یو رنګ یې د جبین توهین دی د خپلې وینې په صندور مې قسم او مړ د یم پاک په زنګېدلي اواز مړ د یم پاک په زنګېدلي اواز په آیاتونو د زبور مې قسم. ډېره مننه ځواکه او ملګري به حتمن به تنده خړو به شوي او ځواک ډېره موده وروسته اورو مونږ به دې هم ډېر خوشحاله یو ځواک اورو بل ډېره موده وروسته اورو نو ځواکه بل ترنم ته به هم راګرځو له هغې مخکې یو پوښتنه درنه کومه دغه ترنم برخه کې تاسې ډېر پاتې شوئ بعضې ملګري ډېر ښه غږ لري خو طرز او انتخاب نه لري بیا بعضې ډېر ښه طرز لري خو غږ ډېر ښه نه لري ستا په اند باندې په
په دې درې شیانو کې انتخاب، طرز، غږ، په دې دریو کې کم یو په ښه ترنم کې ډېر ښه رول ادا کوي چې انتخاب ښه وکړي، که طرز ورته ښه را جوړ کړي، که یا غږ ښه ولري؟ نو دا ډیره مهمه پوښتنه ده، که درې واړه خو بیخي لا ښه ده. دا به ډېر ښیي چې هم کمپوز مهم دی او هم غږ مهم دی او هم انتخاب مهم دی. دا پکې ډېره زیاته دا درې واړه بیخي ډېر مهمې خبرې دي. هغه لومړیتوب به کم یو ته ورکړو چې یو پکې تر ټولو مهم؟ نو دې کې زه څه نشم ویلی، که چېرته د ښه شعر دپاره ښه کمپوز نه وي نو شعر پیکه کېږي، بې خونده کېږي. که ښه کمپوز بېکاره شعر ته ورکړي، فکر نه کومه که هغه هم خوند وکړي. نو ما ته خو درې واړه ډېر زیات مهم ښکاري. درې واړه مهم دي، او که غږ دې نه کړي دا دواړه ولري بیا هم نه کېږي؟ بیا هم نه کېږي، نه. درې واړه مهم دي. درې واړه مهم دي. نو واقعا هم چې څوک ښه غږ لري او انتخاب او طرز ونه لري، فکر نه کومه که څوک یې واوري او یا مخ ته لاړ شي. نو بالکل همدغسې دا ځواک صاحب شاعران خو به هم ډېر اوري. ډېر. د کوم شاعر شاعري دې ډېر خوښېږي او اکثر یې خپل ترنم لپاره انتخابوي؟ چې زه ډېر شاعران انتخابوم، خو چې کوم ښه شعر لیکي زما خوښېږي. نو که یو یاد کړمه دا به مناسبه نه وي چې هر څوک ښه شعر لیکي زما ډېر خوښېږي، او شعرونه هم انتخابوم. د ډېرو زیاتو شاعرانو شعرونه مې انتخاب کړي دي، خو ښه شعر چې ښه شعر یې بسچدار چای. پلاره مې دغه ته دا خبره وکړه دې ورور ته چې بعضې وخت داسې وخت راشي چې زه شعرونه ګورم په 100 شعرونو کې مې یو شعر خوښ نه شي. نو د انسان فطرت دی چې ښه کمپوز ورکړي، ښه شعر به ورته انتخابوي. بس نو ځان چې پکې وګوري سړی بیا ښه شعر وایي. نو همدغه خبره ده. نو ذوق باندې چې کوم شعر ښه برابر راشي همغه شعر انتخابېږي. زه نو دا دویم انتخاب دې ګورو، سروکې به زمزمه کو. بس دا خو به لا خوند کړي، علمدار به هم راواخلي در سره. او دا به راسره پکې کومک شي. له باغه راوړه زیړ ګلونه اشنا اشنا نادان نادان اشنا جګ شه لاس دې راکړه. له باغه راوړه زیړ ګلونه اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه. له باغه راوړه زیړ ګلونه اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه. یا خیر به په خپل کلي راټول کم اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه. ستا په کوڅه کې به سپو ته واچومه اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه. یې چې پښتنه پیغلا ودیږي اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه. په هر ارمان چړې غبرګي زینا اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه. یا پلار وړوکې دې واده کړم اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه. د نغري په لاس جارو کومه اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه. یلی چې می ډکی له بنګړو دی اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه. یار د دوبۍ درهم راوړي خانه یې کړمه اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه. یعنی ستی بدبو یادا علما اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه. پلار کی ناستم جنو مخ نه پټونه اشنا اشنا نادانه نادانه اشنا جګ شه لاس دې راکړه.
یلما یار په پښتو بیل ک آشنا آشنا نادانا نادانا آشنا جگ شلاس دی راکا اے د ملک زوی ځان ته هندوي ګاډوي نا آشنا آشنا نادانا نادانا آشنا جگ شلاس دی راکا د باغ راوړه ژیړ ګلونه آشنا آشنا نادانا نادانا آشنا جگ شلاس دی راکا خدای دې په دې عمل کولو توفیق راکړي بس دغه وایي قصیده وایي غزله که بدله قصیده وایي قصیده وایي غزله که غزله که بدله څه بدله. ارشاد کان د خټکو سره ناست دي او د کوي دې در خبره ده که نه ده د کوي دې در خبره ده که نه ده چې زمونږ غوندې لوچکو سره وای 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 ډېره زیاته مننه نو ځواک صاحب خوندور سروکی و کور ودانه لمدار مننه چې در سره راغبرګې کو دا راته وویه ځواک صاحب دغه خپل غږ بعضې ډېر ملګري بېرته نه اوري زه خو یې اورم ته یې اورې پوښتنه مې در کټ کړه او زما ډېر زیات خوښېږي خوست له یو وخت کې تلي وو نو اخوانه چې په لاره باندې راتللو هلته ترنم یې وکړلې نو د موبایل د ټیپ سره زما موبایل ریکا بلوتوتو په ټوله لار باندې د اخوانه ما خپلې ترنم یې اورېدې ملګري مې پې ښه قید کړي خو ما اورېدلې دا هغوی به هم پې نه قید شوي نو خوښېږي مې خپل غږ او بله یوه خبره بله ښه کله چې ته په ځان کې یو څه ګورې او په خپله دې ورسره علاقه او مینه نه یې مخکې نه شي وړلی هر څه سره چې مینه وکړي هغه مخکې نو د شعر سره د ترنم سره زما ذوق دی مینه مې ده ورسره خوښېږي د خپله برخه کې ترنم برخه کې له ځان ورخوا نور څوک اوري څوک دې خوښېږي ټول ترنم کوونکي اورم اکثره ترنم کوونکي و خوښېږي مې د ډېرو ملګرو ترنمونه مې خوښېږي اورم یې ډېر په مینه یې اورم نو داسې یو مشخص کس نه چې هغه ته ډېر اوري او هغه دې خوښېږي زیات مې را باندې مشخص کوه اکثره ملګري دي بیا به بعضې خفه شي او لکه ما ډېر اوري شاید هغه علمدار ډېر اوري ما خپله ډېر اوري سټه مې ووته د زه ډېره ښه ده نو وروستی ترنم به م اورو خو له هغې مخکې د ترنم نه چې لږ داسې ورپورته شي که نه سندرغاړو کې د بیا څوک خوښېږي کرن خان او جاوید امرخیل کرن خان او جاوید امرخیل واقعا دواړه زمونږ د هېواد ښه سندرغاړي دي ډېر ښه بس که کوزه پښتونخوا ده او که بره پښتونخوا ده دواړه ټول زمونږ یو هېواد دی یو وطن دی نو ډېره زیاته مننه ځواک صاحب دغه شپه هم خپلې وزرې راخوروي ورو ورو تیاره کېږي ماښام کېږي نو ستا نه به یو وروستی ترنم واورو انتخاب به دې واورو بیا به له هغې وروسته نور نو بیخي صحیح ده بیخي صحیح ده اوښکې مې په سترګو کې رڼې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي اوښکې مې په سترګو کې رڼې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي یا ډېرې سختۍ راسي خو الله یې کې اسانې ډېرې سختۍ راسي خو الله یې کې اسانې یا مخ ته مې دعاوې د عادي ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي رټ رټ مې نن خپلې بې وسۍ ته وژړل رټ رټ مې نن خپلې بې وسۍ ته وژړل سترګې مې خوږېږي داسې سرې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي اوښکې مې په سترګو کې رڼې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي
یخی کا کنخ کی گڑنگی کا اللہ خی کا کنخ کی گڑنگی کا اللہ یستن د ژوندون می بې پیدې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي اوښکې مې په سترګو کې رڼې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي زړه ته مې وړې وړې کیسې ولاړې دي. ډیره مننه ځواک صاحب. شفیق شاداب وایي چې یوه بوسه دې څه راکړه خولې در باندې راغلې یوه بوسه دې څه راکړه خولې در باندې راغلې چې څومره اندېښنې لا تا ډارنې له راځي او له داسې رنځه جوړ مشې شاداب آدم خانه له داسې رنځه جوړ مشې شاداب آدم خانه چې خپله درخانه یې درته پوښتنې ته راځي. ډیره زیاته مننه ځواک صاحب. کور دې ودان چې زموږ سره کېناستلې په دغه ادبي بنډار کې په ملګرو دې خپل غږ ولورو او ملګري به حتما ډېر وخت وروسته ستا له غږ به خوند به یې اخیستی او ډېره مزه به یې ورکړي. ډېره مننه چې راغلې له موږ سره کېناستې. کور دې ودان. ډېره مننه له تاسو هم خوند دې وکړم. ډېره زیاته مننه. د پامیر ټي وي درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د ترنم د بلبل ځواک سره ناست وو. یو ځل بیا چې د نوې خپرونې سره تاسې تر پامیر ټي وي په سکرین راځم. تاسې ټول په لوی لاس سپارم. ښه اد آباد او بریالي اوسئ.